کهانه شروعات کې مونږ یو کس وینو د چا نوم چې سټین وي کم چې د پراپرټۍ کار کوي او دې غټ ګڼ کپي دې په دوکه پردې ځمکې په خلکو خرڅوي او د هغې د وجې بلا مال پیدا کړي وي او د ده یو ښځه ومي کومه چې د ده ډېره خوښوي دې په دوکه خلکو له ځمکې ورکوي نو یو پیره دې یو کیس کې پولیس ګرفتار کي او په ده باندې کیس وچلیږي جج په ده باندې 3 کاله قید وخیجي سټین خپل وکیل ته وایي چې جج له سره رشوت ورکه چې هغه د ما سزا ختمه کي دا وکیل جج پسې راشي نو جج ورته وایي چې زه د ده سزا ختمولی نشم خو دله به زه 6 میاشتې ټایم ورکم دی د خپلې معاملې سمې کي نو زه به یې پرېږدم سټین ته دا خپل وکیل وایي چې ما درله د جج نه 6 میاشتې ټایم راواغستو او بس ته خپله کډه کوډه راټوله که او د دې ملک نه وتښته خو سټین ورته وایي چې د ما ټول جایداد او بینک اکاونټونه خو سرکار سیل کړي دي زه به بار څنګه ځم او وخت به پسه تېروم وکیل ورته وایي چې نور پکې زه څه نشم کولی سټین ډېر پریشانه شي او یو رسټورنټ کې ښځې سره ناستې خوراک کوي دا ښځه ورته ووایي چې راځه بل ملک ته به لاړ شو او ښه د مزې ژوند به تېرو خو سټین ورته وایي چې ما سره یو ټکه هم نشته زه به تا څنګه ساتم او بار به څنګه ځو دې نه خو ښه دا ده چې زه بس جیل ته لاړ شم او دا خپله سزا پوره کم په دې خبره ته هغه خپله ښځه خفه شي او د هغه ځای نه لاړه شي سټین بیا هماغه رسټورنټ کې یو سړی وویني د کم په لاس چې د جیل نښې جوړې شوي یعنې هغه جیل کې وخت تېر کړی وي او د جیل باره کې ورسره ډېر معلومات دي سټین هغه له پیسې ورکي او ورته وایي چې ما ته ووایه چې د جیل زندګي څنګه وي دا سړی ورته وایي چې په جیل کې هر وخت جنګ جګړې وي او درز غوبلي خو چا ووالي او که څوک دې ووال او وایي هلته چې کوم سیکیورټي ګاډي نو د هغې دې جګړو سره هېڅ څه کار هم نه او نه هغې تا بچ کوي او که ته جیل ته روان یې کیدای شي هلته څوک ستا عزت هم لوټ کړي نو په دې وجه ته ځان مضبوط کا او ځان داسې کا چې خلک درنه یریږي کني ستا انجام به ښه نه وي بس سټین ډېر زیات ویریږي بس دی لاړ شي جیم ته هلته جیم وکړي او بیا لاړ شي کراټو کلب ته خو دی هغه کراټو ټیچر ته وایي چې داسې کراټی خو به درته زه وښیم بس هغه ورله یو ماشوم سره فایټ راولي او هغه ماشوم یې یو لتې سره وغورځوي بس هغې یې د هغه کلب نه بار ولي بار سټین یو بوډا سړی وویني کم چې یو سوک سره په دیوال کې سوري وکړي د هغه نوم ماسټر وي سټین د هغه نه ډېر متاثره شي او دی د هغه نه ټریننګ اخیستل غواړي په دې وجه سټین دا سړی کور ته راولي دا ښځه یې په دې خوشحاله نه وي خو سټین ورته وایي چې هم دې ما له ټریننګ راکولی شي په سبا دا سړی سټین باندې عجیبه عجیبه چلونه کوي کم سره چې سټین ډېر خوږ شي او دې نه علاوه هغه په ده باندې عجیبه عجیبه څیزونه خوري دا ښځه یې په دې چلونو ډېره تنګه شي نو ده ته وایي چې دا سړی د دې کوره وباسه سټین ورته وایي چې زه دې نشم ویستی زه دې ټریننګ اخلم بس دا ښځه ورسره په جګړه شي او ورته وایي چې زه درنه لاړم بس دا ښځه ترې لاړه شي او د هغې نه پس دا ماسټر په سټین باندې ډېر خطرناک ټریننګ وکړي کم سره چې په سټین ډېر تکلیفونه تیر شي د ځان کلک کړي وي او اخره کې دی هر څه زده کي او یو ماسټر ته جوړ شي بس دی ړومبې هغه کراټی کلب ته راشي د کم نه چې دی بار راویشتې وي دی هغه ټیچر ته وایي چې راځه اوس مقابله کوو دی هغه ټیچر راګیر کي او وی وخی ولې چې دی اوس ډېر تکړه شوي بس د هغې نه پس دی جیل ته لاړ شي هلته جیل کې وارډن د قیدیانو ته وایي چې څوک به هم د جیل نه د تېښتې کوشش نه کوي او نه به مونږ پریشانه کوي او که چا هم داسې وکړل نو سزا به ورته میلاویږي خپل منځ کې چې هر څه کوی هغې سره د مونږ څه کار نشته د هغې نه پس دی سټین هغه جیلخانې ته راولي کم ځای کې چې یو بوډا سړی هم وي د هغه نوم لیري وي سټین لیري ته وایي چې دا بره بیډ ماله راکه خو هغه ورته وایي چې نه دا زما دی بس دی ورله لاندې نه لته ورکي او د هغه سر چت سره ووخي دا بوډا سړی پوه شي چې دا معمولي سړی نه دی او دا خو ډېر تکړه دی بس هغه زر ښکته راشي او سټین له هغه بره بیډ ورکي په سبا دا بابا سټین ته په هغه جیل کې د بیل بیل ګروپونو باره کې ووایي او بیا ورته دا بابا د هغه کس باره کې خبره وکړي د چا نوم چې بیګ میني او دا د دې جیل ټولو نه خطرناک غونډه وي دی نوی هلکان رانیسي او د هغې عزت لوټ کوي او دغه ټایم هم ده یو هلک رانیولی وي او هغه یری سټین هغه پسې ورشي او هغه ته وایي چې دا ماشوم پرېږده او راشه ما سره پنګه واخله بس بیګ مین هغه هلک پرېږدي او ده پسې راشي خو سټین هغه ښه ووخي او بیا ته پینټ هم وباسي او بیا ورله ګوتې هم ماتې کي بس د بیګ مین نور کسان راشي په سټین پسې او په ده حمله وکړي سټین هغه یو یو په نمبر راګیر کي او ټوله خوا دې خوا ولي او ویې وخي هغه ټول قیدیان د سټین په تماشا
په جیل کې د سټین ډیر عزت جوړ شي او بیا ماغه کس سټین پسې راشي کم چې دی دغه میلونه بچ کی هغه ورته وایي چې زه ستا ډیر شکرګزار یم چې تا زما عزت بچ کو نو سټین ورته وایي چې ما ستا عزت نه بلکې خپل عزت بچ کولو دپاره داسې وکړل زه په چا احسان نه کوم بیا د جیل وارډن سټین خپل آفس ته راوغواړي او هغه سټین ته وایي چې ته ما د کس ته دې جیل ته راوستې ولې چې زما پتا یو غټ کار او هغه دا چې زه د دې جیل ځمکه خرڅول غواړم او ما ته پته ده چې ته په دې ډوک بوک کې ډېر ماهر یې نو ته زما دې کار کې مدد وکړه زه به تا جیل نه رها کم سټین ورته وایي چې ته د جیل ځمکه خرڅې نو د هغې نه مخکې به دا جیل خالي کول ډېر ضروري وي نو ته به دا جیل خالي کې څنګه خیر دا وارډن دته خپل پلانونه وایي دې خوا د جیل هغه ټول قیدیان د سټین خلاف ملګري شي نو کله چې سټین واشروم کې وي نو یو قیدي بلیډ راواخلي او په هغې سټین باندې حمله وکړي خو سټین مخکې نه دې دپاره تیار او هغه دا قیدي ښه وغربوي سټین د هغه وارډن کار باندې شروع واچوي بیا یو ورځ هغه وارډن سره یو کس راشي کم چې د یو ګینګ مشر هغه هم د وارډن مدد دپاره راغلی وي هغې دواړه چې کمې خبرې وکړي هغه سټین واوري او سټین ته د وارډن د پلان پته ولګي د وارډن دا پلان چې په جیل کې کم قیدیان دي نو دی به هغه ټول یو بل سره په جګړه کې او جیل کې به درز غوبل شروع شي او بس دا ګارډ به پرې ډزې وکړي او ټول به مړه کړي او بس دغه شان به دا جیل خالي شي خو سټین داسې کول نه غواړي هغه دا اراده وکړي چې دا ټول به زه بچ کوم بس دی هغه ټول قیدیان راټول کړي او یو میټینګ جوړ کړي دی هغه ټولو ته وایي چې تاسو ټول به خپل منځ کې دښمنۍ پرېږدئ یو کس به په بل کس حمله نه کوي یو بل سره به په مینه وخت تېروئ د سټین دا خبره په ټولو قیدیانو باندې ښه ولګي او هغې د سټین خبره ومني بیا که د چا یو بل سره روانې راځي نو هغې فیصلې له سټین پسې راځي او دی ورله روغه کوي بیا د جیل هغه وارډن نوټ کړي چې د جیل ټول قیدیان ډېر په مینه وخت تېروي او اړو جګړې نه کوي او دا هر څه د سټین د وجې وشي بس ده له ډېره غوسه ورشي او دی هغه ګارډ ته وایي چې ورشه سټین راوله بس هغه ګارډ سټین راونیسي او وارډن له یې راولي وارډن ورته وایي چې تا زما ټول پلان باندې اوبه واړولې او د دې بدل کې زه تا وجلی هم شم او یا به داسې راپورټ جوړ کم چې د هغې د وجې به ستا سزا 3 کالو نه 13 کالو ته واوړي په دې خبره سټین ډېر پریشانه شي او هغه خپل وکیل ته رنګ وکړي دا وکیل ورته وایي چې د دغه ځای مشر دغه وارډن دی او که ده ته په څه وکړې نو بیا د څوک راخلاصولی نه شي بس سټین ډېر زیات پریشانه شي او دی هغه ټول قیدیان بیا راوغواړي او هغې ته وایي چې د نن نه پس زما ټول رول ختم کې تاسو چې څه کوئ هغه کوئ زه پکې نور کار نه لرم بس چې سټین هلته نه لاړ شي نو هغه ټول قیدیان په یو بل راکېږدي او په جګړه شي بیا چې سټین روټۍ خوري نو هغه هلک د ده ټیبل نه راشي بس سټین د هغه ټرین لاندې ولي د هغه بابا هم د ده رویه خوښه نه شي او هغه ترې روانېږي نو سټین ورته وایي چې سبا غرمه ټایم کې د کونډتارو نه ځان لرې ساته بس دې بابا ته معلومه شي چې څه ګړبړ کېدو واله دي بس دې هغه نورو قیدیانو ته هم دې باره کې ووایي بیا دې جیل ته غټ غټ افسران راشي او هغې سټین سره ملاقات کوي ولې چې هغې د سټین د کارکردګۍ نه ډېر خوشحاله وي خو د وارډن دا پلان چې کله د افسران راشي نو دا قیدیان به مونږ یو بل سره په جګړه کو او بیا به پرې ډزې وکړو نو دا افسران به وویني چې دا قیدیان مونږ ولې مړه کړل اوس د غرمې ټایم او هم په دې ټایم دا قیدیان جګړې کوي بس سټین هغه افسرانو ته وایي چې زه ځم واشروم ته سټین هلته نه په منډه لاړ شي چې هغه قیدیان بچ کړي نو مخې له هم هغه کس ورشي کم چې وارډن راوستی وي هغه کس سټین ته وایي چې کم ماسټر نه تا ټریننګ اخیستی دی هم د هغه نه ما هم ټریننګ اخیستی دی بس د دې دواړو فایټ شروع شي دې خوا بار قیدیان په 2 ګروپونو کې تقسیم شوي او هغې سره لاسو کې چاړې چاکواني او هغې یو بل پسې را رواني د جیل هغه ګارډز په دې ټوپکې راواړئ ولې چې وارډن ورته حکم ورکړی وي چې کله دې ونښلي تاسو به پې شورو واچوئ خو اصل کې د قیدیانو هم یو پلان جوړ کړی وي دې هلته جګړه نه بلکې میوزیک ولګوي او ډانس شروع کړي خو وارډن چې دا وویني نو ډېر پریشانه شي دې د هغه یو ګارډ نه ټوپک واخلي او په هغه قیدیانو ډزې شروع کړي هغه افسران وویني چې دې خو هسې بېڅه قیدیانو باندې ډزې کوي دې خوا سټین هغه کس سره نښتې وي او لومبې ته ښه والوخوري خو بیا پې سټین تکړه شي او هغه ښه وغربوي د هغې نه پس سټین بار راشي نو دا وارډن پې ټوپک راواړئ او چې څنګه یې ولي نو دې کې ورله څوک لته ورکړي او هغه بل څوک نه بلکې د سټین هغه ښځی هغه سټین له جیل ته راغلی وي او هغه ماسټر یې هم ځان سره راوستی وي دې چې ښځه وویني نو ډېر حیرانه شي بیا هغه افسران دې وارډن ته د قید سزا وخیژوي ولې چې ده په خلکو ډزې کړې وي بیا سټین خپله 3 کاله سزا
ورکی او چې کله د ده رهایي وي نو هغه ټول قیدیان د پسې ډېر خپي او هغه ټول دله غاړې ورکي او ټول ورله ډېر عزت ورکي بار د ده ښځه دله راغلې وي او ګاډي کې د سټین لور هم وي کومه چې د 3 کالو شوي سټین ګاډي کې خپلې ښځې سره لاړ شي او هم دې سره دا کهاني ختمه شي ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه